احمد مسعود د افغان جنو مکتبونه د خوشي کولو او افغان ښځو ته د خپل حقونه ورکولو د طالبانو څخه غوښتنه کړې ده. احمد مسعود ویلي دي له افغان ښځو نه د سیاسي ابزارو په توګه ګټه اخلي. هغه ویلي دي دغه مکتبونه باید افغان ښځو ته خپل حقونه ورکړول شي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود ویلي دي چې له افغان ښځو نه د سیاسي ابزارو په توګه ګټه اخیستل کیږي. هغه ویلي دي چې څو سوه ورځې وشوللې چې افغان ښځو ته خپل حقونه نه دي ورکړي او 2 کاله پوره شول چې افغان جنې مکتبونو ته نه پرېښودل کیږي. احمد مسعود ویلي دي چې باید دوی ډېر زر مکتبونو ته خوشي کړی شي. نوموړي په خپلو خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د سیاسي وسلې په توګه کار اخیستل کیږي. هغه وایي له بدمرغه نن له افغان ښځې نه د سیاسي ابزارو په توګه ګټه اخیستل کیږي. هغه ویلي دي چې خارجیان تمامه ورځ غږیږي او دغه وایي چې دوی باید خپل ښځو ته حقونه ورکړي، کوم چې په اسلام کې خوندي دي هغه حق دې ورته ورکړي. خو نور طالبان سرزوري کوي چې دا ته دوی کار نه دی او هیڅ حق نه لري چې زموږ په حکومت کې لاسوهنه وکړي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تربیه، خیر چارې.